یو مشهور حدیث دل توجه چې بده کې ډېری پیدا لري خو لیکن توکل سره مسله مهمه ده. ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي د مور په غېږ کې په څنګه کې درې ماشومان خبرې کړې دي. عیسی زوی د مریم صاحب د جریج باره کې رسول الله ویل چې د عابد سړیو ځان له عبادت خانه جوړه کړې و. مور بوړ دراتله وې د موږ کولو نه مور ورته چې یا جریج د ویل چې یار به اسمه رب یو خو اسما مور आवाज کې بل خو ځه په مانځ کې خو د موږ به څه وساتم نو به بو سره ګورو مور لاړه سبا چې بیره به ورته आवाज وکړي د مانځ باندې ولاړو نه به د شویل چې الله یو خسته موږ د بل خو د مور आवाज دی خدای خپل موږ جاری وسه دوی سره لاړه وې درې مور شکل بیره لا خبره وکړه وې د به په مانځ کې مشه شروع کړي خو د مور دې شي ویلې اللهم لا تمته الله زمره بچي مو وجنا حتی تر دې پورې چې وګوري هغه د شي زنانو مخله شغه زناکاری یو قسم د خیره غو دې ورته وکړه نور بده باندې دا په نو چې ګوره د الله په بندګۍ کې لګي ولې دله باید زه شاباسه وایم لیکن زنانه په اعتبار د عقل سره ناقصه او د خبره دخلینه اوته بني اسرائیل بخپل مابین کې جوړه جاده چې دا خډیر عابد سړی دی او دا ډیر اوچت سړی دی او څومره کې سب بندګۍ کې د رب العالمین خو لیکن بني اسرائیل کې زنانه چې دغه د حسن خلق ډیر صفاتونه کول چې ډیره حسینه ده او ډیره کمالي زنانه ده او ډیره اوچته دغه چې ویلې وکاسو چرته وکړي دغه عابد بزان له فتنه کې وګرځول رسول الله ګره دا خبره موږ لکړي چې د انسان د فتنې د ورجدو لپاره اساسي سبب زنانه ده. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وکبل فرج او تقدیر بل اچم د ان شیطان د انسان د دوکه کېدو لپاره نه وي سواجه زنانه وي بس ابلیس دم زمره لپاره کافی ده. کته دغه متراوی سړیو کې چې زمره لپاره قران وایي زنانه ده خو لیکن زمره خو لازم ام ته بنور چې بغیر د پردې نه دا ناروا ده دا نقصان کې سړی غورځي وې دې زنانه دي جوړه ځان پیش کې هغه ورته هیڅ التفات ونه کی چې تم لا سوچي وسوک نه لکه عبد الله بن حذیفه بارکه چې زنانه ورته بادشاہ وړاندې کړی دا الله له سجده باندې پروت او سبب دي بوختنه وکړي چې صورت حال وي ټول شپه الله له شان دا بد الله په فضل سره بچ کیږي نو ای سوي دا زنانه د شپن کې خو لاړه او دا هغه سره زنا وکړه دغه نه بچي وشو د خځې ویل چې دا خو د جوړج ما سره زنا وکړه ایسه دا بچي دغه نه پیدا شوی بدنامه په ولګوله او حدیث کې رسول الله فرمایي مخکې یو حدیث ذکر کړو د جنت د دخول لپاره چې هغه انسان به جنت لوري چې هغه په پاکانو انسانانو باندې بدنامي نه لګي ډېر انسانان بدنامه شروع کی یو سړی وکړ نه کړي ایسه هغه باندې وروتړي دی پلاني سړی دا کار کړي دا بسان لټر کې بزرګ سړی وای دیندار سړی وای وځي خبر له بجوش خروش ورکل کې عائشه باندې افق مسله ده یره پلان ډېر خراب سړی دی ولی هغه مړ دومره خطرناک کار کړي دا کار د کولو ښا هغه بل سړی له هغه بل له حالانکه هغه بشارت پویم نه رسول الله فرمایي د دې انسان مبارک چې تحقیق ونه کړي دا انسان الله د جنت نه مني جنت له داخل نشي نو داخله دې جوړش خاله وراله وې سره عبادت خانه مرانه کړه وړنګ کړه او سختي اوالو وې چې کله ور هغه ورته چې ما شانو کوم څه وجدا اخر زما جرم سره چې تاسو ما باندې شروع وکړه وې دې سره سره تاسو نه کړی دا نو هغه ویل چې هغه ماشوم شرط وې چې کله ماشوم ورته راوړو وې ویل چې ما فرید سي ورته ورکه ته مسکم د الله سره رابطه ټینګه کړه بیري ماشوم لورغه به خېټه کې شو ور به غوتو وې ویل چې یا غلام من ابوک یا غلام استغفر څوک دی وړو کې بچو هغه فلان الرعی پلانې سره چې هغه شپون کې دی هغه ما پلار دی نو جوړه جوړته ویل چې ګوره زنا بل چا کړی دا تاسو راوړ ولا په ما باندې وې ایسه دی په جوړیت باندې مخامخ شو کولول ورته شروع کړ ورو سبب یې سکی حسن بن ثابت هم دغه شند عائشه په افق کې ور شریک شوی چا دوکه کې مسلمان سره کله ایسه دوکش نه به ډېر کې څه صفاتونه د عائشه به کول چې دا ګوره د زنانه د زنانه د اگر کاغه توبه وېسلا عائشه ورته وی چې تاسو ما صفاتونه کې ولې اول نه دا سوچ نه کوم چې زما مبارک دي خلکو دا خبره کوي لږ به تاسو سوچ کړئ هغه مور زه خبر نه ونو دوکه شو باغه وخت وې داخله دي جریش خپل رااله او کولولې مسکولې ورته ویل چې موږ به تعالی د سرو زرو د عبادت خانه جوړه کوو نه مال د خټو نه جوړه کوي نو دی ماشوم خبره وکړه دریم رسول الله فرمایي چې زنانه واغې ماشوم په ور کولې داته ورته به خلک ور کړو وې یو سړی په کیسه ساروی باندې روانو جو شخروش او ګاردو سره نو دی مور ویل یا الله زمره بچی د قشان وګرځوا لکه دا سړی وې دې ماشوم د مور سینه پرې کوي ایسه دې شړې وکاته نو ویل اللهم لا تجعلني مثلا الله مده شي مگر سوا بیرته دې مور دې سینې له دې تل متوجه دا صحابي فرمایي قسم بالله چې زوسم محمد رسول الله دې ګوتله ګورم چې د خپل خلک کې کوکو د ودا قشان راودل ده
لکه سړی چې دا ماشوم چې د مور سینه په خله کې ونی شي وی نبی کریم علیه السلام چې کله د شدا اشاره وکړه اوس مال د رسول الله مبارک شکل معلوم دی په دې کیفیت وی داخله به تیر دل په یو زنانه باندې اغه نیولې او سخت وال ورکول او ورته چې تا زنا کړی دا تا غلا کړی دا غي ویل چې ګور اسمانه پر الله کافر او الله باندې مازان سپارل لري وی دې زنانه ویل چې الله اسمانه بچي دې خځونه مگر زوا وی دې ماشوم د مور د سینه پرې خو د دې زنانه له چوکا ته وی ویل اللهم اجعلني مثلها الله باندې دې خځونه وګرځوا وی ایسه دې بچو دې مور خپل مابین کې بس سره خبره واړولې نو خځه ورته ویلې چې ګور اخ سړی تیرېدو او ما د شي ویل چې الله تاسو ما بچي دغه غونډه وګرځوا تا ویل چې ما مګرځوا دا ولي او به دغه زنانه د خلکو والا ما ویل الله سبحانه بچي د شي مګرځوا تا ویل چې د شي مګرځوا وی هغه ورته ویل دي بچي دغه سړی چې دا ډیر بدمعاش دی نو ما ځکه الله وشي ما الله ویل الله ما د بدمعاشانو غونډه مګرځوا او د بل زنانه چرته زنا نه وکړي لیکن د خلکو دې زنا کړي نو ما ویل الله ته ما هم د شي وګرځوا معنا چې زم مظلوم ما او رسول الله به دې کې اشاره وکړه دې خبره چې حسبي الله ونعم الوکیل او دا خبره وکړه الله زما لپاره کافی دی توکل چې وکي الله به کومک کوي عمر ابن خطاب فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دی وکړه تاسو په الله باندې شرط حق توکل کړئ نو تاسو رب الله د رزق درکول لکه څنګه چې د مرغان لور کوي سر څه ججوري چې مازګر کړل چې سر ډک ججوري ځکه په الله باندې ځان سپارلې عبد الله بن عباس فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی وې د قیامت په ورځ باندې دا صفونه په ما باندې پیش کېده د حالات خلق یو سړی مولد چې دا سره وړکه ونی جماعتو بل کس مولد چې یو کس سره وي ادوا بل مولد چې هیڅ سره نو یو نبی بل جماعت مولد چې ټولګه وسره نو ماده چې ګمانو کې چې دا بس ما امت وي دا خو موسی عليه السلام ملګری دي وی بل جماعت مولد په دې طرف باندې تور ډله وا په دې بل طرف باندې مو په دې بل طرف په دې بل طرف وی ماته ویل چې دا ست امت دې په دې کې به اویس سره کسان الله جنت له داخلي بغیر حساب او بغیر د عذاب نه اویس سره کسان وی رسول الله کول نو ته ملګری چې دا بچو کې چا ویل دا صحابي چا ویل دا باغ انسانانه چې په اسلام کې پیدا شوی او به شرک نه کړي خو چا یو خبره کوله چې بل رسول الله چې کله وروته د خلکو له چې تاسو څه کې باس کوي وی دی به سره کسانو بارک چې دا بچو کې رسول الله ورته ویل عليه الصلاه والسلام ډیر خبره وکړه اخر کې ویل وعلى ربهم يتوکلون دا باغ انسانان چې خپل رب العالمین باندې ځان سپاري نو کاشه سی ویل یا رسول الله مال دعا غواړي چې ما ورن الله حساب کې وته هم دوی نشوي بل سړي ویل مال دعا غواړي وسره او کاشه پر خبره باندې مخکې شو الله باندې ځان سپارل دا دغه خبره ده رسول الله فرمایي چې د انسانانو بغیر حساب نو بغیر د عذاب نه الله جنت لور داخل کی څومره اوچت کمال انس بن مالک فرمایي ودورونه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په وخت کې یو د رسول الله سره په مسجد کې طالب العلم او بل د دنیا کسب کو ورته ویل چې رسول الله ضرور میرا خوشی کا چې زما سره به کسب کې شریک شه الله نبی ویل لعلک ترزق به شاید تعالی چې کوم رزق درکې دي شغې د قرور د وجه درکې دي چې په الله باندې ځان سپارل لري نو کوم سره چې رب العالمین باندې ځان وسپاره الله د رزق به بندوبست کوي الله